په افغانستان کې د وړیو صنعت ډیره پخوانی مخینه لري چې پخوا به یوازې په کلیوالي سیمو او بانډو کې دودو، خو اوس دغه صنعت ښارونو ته هم راغلی او ګڼ شمېر مېرمنې د دې کارخونې په څیر دلته د ګیلمونو او غالیو اوبدلو لپاره تارونه اوبدي. په مزار شریف کې د یادو غالیو اوبدلو مرکزی کارخونې اجرایوي مدیر وایي د مزار شریف ښار په بیلابیلو جلا ځایونو کې د غالۍ اوبدلو 15 مرکزه جوړ کړي چې اوس مهال پکې 400 مېرمنې او ځوان نجونې عملاً کار کوي. نوموړی وایي له دغه کارخانو څخه موخه په دغه صنعت کې د نجونو روزنه او هغوی ته کاري زمینه برابرول دي ترڅو پر ځان بسیا شي. ما قبلا در خانه‌های مردم برای بافت میدادیم. 1 سال میشه که ما جمع‌آوری کردیم، مرکز جور کردیم به هر گوشه. تعداد 450 خانم تنها بخش قالین بافی است، دیگه بخش پشم ریشیم است. میبینید میتونید ماشینای پشم ریشی ما اینجا نیست، 1 تا 2 تاست دیگه، یعنی پشت سر ما اینیا بخش پشم ریشی است. 50 خانم در ولسوالی دیدادی فعلا پشم میرشه. دیگه ما کوشش میکنیم ما معیار خانم‌ها رو بالا ببریم. اگر برای ما همکاری شود از طرف مؤسسات یا از طرف خود دولت وعده کرده برای ما همکاری میکنه. په مزار شریف کې د افغاني غالیو اوبدلو یوې کارخونې مسؤله وایي په دغه کارخونه کې تقریبا 100 مېرمنې کار کوي چې 50 سلونو ته په دغه سکتور کې روزنه ورکول کیږي ترڅو په راتلونکو کې په دې برخه کې کار ومومي. ما تقریبا مدت 1 سال میشه که سنتر قالین بافی را تأسیس کردیم و سنتر قالین بافی را تأسیس کردیم و تقریبا 100 دختر خانم یا خانم در اینجا مشغول کار هستند و تقریبا 50% از اینا کارآموز می باشند که میاین کار یاد میگیرن و برای اقتصاد خودشان هم، برای اقتصاد خود و فامیلشان هم بسیار موثر یا خوب می باشند. له بلې خوا یو شمېر مېرمنې چې په دې کارخانو کې په غالۍ اوبدلو بوختې دي وایي تر ډیره اوس په کار پوه شوي او له دې وروسته به د خپلې کورنۍ لاسنیوی وکړي. مدت 1 سال میشه که در سنتر قالین بافی ما کار میکنیم. خب ما که در قدم اول که آمده بودیم کارآموز بودیم، یاد نداشتیم و در این مدت 1 سال یاد گرفتیم و حالی هم استاد است. اول که ما می آمدیم به اساس متر کار میکنیم و حالی ما ماش داریم ماه 12,000. مصرفیت است دیگه، ما میتونیم اینجا که کار کنیم از معضلات اقتصادی که فعلا جامعه دچار است کمک به خانواده شویم و همچنان با کار در اینجا مصرف شویم و از روحی خوبی بگیرم و شرایط جامعه سر متاثر بد نگذارم. په افغانستان کې د میرمنو لخوا د وړیو اوبدلو صنعت ډیره پخوانی مخینه لري چې پخوا به یوازې په کلیوالي سیمو او بانډو کې دود و، خو اوس دغه صنعت ښارونو ته هم راغلی او ګڼ شمېر مېرمنې په دغه کارخانو کې د غالیو او ګیلمونو لپاره تارونه اوبي.